ولي بیا به بل شي په نامه د پلان کتاب ګرځي، په 2 لاسه به ولاړ شي ولي ته ځې په دریاب ګرځې. د حق ملګري نسته، د باطل دا په زرو دي مالېدلي، سوداګر د ایمانو دي راوړي بکسونه د پیسو دي. جنت ګلي ګلزار دی خریدار نه لري، دوزخ چې په نوټو دی څه له وار نه لري. د دنیا یو 15 شپې دي نشي او تماشې دي، خلک څه موتې پیسې خوري، چاپلوس او لمنځونه څوک روژې خوري. هر سړی د خپل اختیار دی، که مزدور دی که تجار دی، سپین کالي وجود مردار دی. و دنیا ته توجه ده په یوه سوچ د لمنې مرکو د موډونه د انګریسو زمانه د شنو پیسو ده. ډېرې افغانۍ شو خلکو بیا میندلی ټرم دی، وایي 500 ګیر ترخي دي پر تیامیم دی، نغمه و میرعالم دی. په خپل اسراف کباب دی، وایي دغه زموږ رواج دی. په هر کلي کې خیاطه یا ډاکټر دی، 500 بخۍ دی راوتلی، یو کلر دی د سوزو که د نر دی. شوداره زمانه سوه خلک سترګې پر اسمانه شي، بوټونه جرمني اخي و دالته پیرانانه شي. لاندې د سیلي کوي کلایو به د خان وي، خالد وي په ځان وي، په خره د آس میدان وي. خیالمنه زمانه سوه که د خوا دي که د خان دي، نجونې لیونۍ سوې الماریو په لنګان دي، کوټه یې ځل و بل ده چې هره جته راوي، شاپېرۍ د باغیرم ده. پر اوړو یې مالګه ډېره یې ور اچوي یوه کور ته، د خواش مرګ اختر دی و مزور ته. گئی سوی گئی اومه دا لغړي بېلارۍ کوي، اوله ما یې کړو غواړي پیشینه مامرزۍ کوي، و بیشته دا بازۍ کوي. د غرو ښکارونه ورک سو، د باغو ولې ګیزکې منصف یې چکه سوه، یا ورکې به لروزه چې صاحب دی خدای بخښلی دی، پر هره خوا یې نوم د که سییل دی که کتب دی. توبه د کومې خوا ده د نامه دپاره ولاړ شي، تر هغه توره بلا شي، د 100 روپو غلي بیا په 20 غاړه نه باسي. مخلوق سیم په عذاب شي، د غلو مشر اجصاب شي، که هر څو ناروا دی جنتم د په شا دی. مخته د بل په حق دی و عجصا مبارک دی، و ارامه تګګر دی، نوم یې لوړ کور یې ډګر دی. د ایمان سوداګري سو دنیایي کار برابر دی، پر مخ رو د ندي د کمې لار کمې ګودر دی، چې خر کابې له بوځي هغه خر دی.